خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه. ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې او ادب مینانو، طالب علمانو او دانشورانو، زما همزولو ملګرو او زما زړه ته نږدې د پښتو ژبې او ادب مینانو سلام منظور کې. زه تاسو ته نن په جمالیاتي تنقید یو څو خبرې کول غواړم. جمالیات په وسیع معنی کې د هغه څیزونو محسوسولو ته ویلی شي چې انساني حس لطافت محظوظ کي. د ګرد نړۍ خلک لګیا دي په ژوند کې، په روزمره ژوند کې د استعمال په څیزونو کې حسن پیدا کول هم غواړي او جمالیات لیدل هم غواړي. هر سړی په دې غرض خپل ځان هر سهار او هر وخت په آینه کې څارل غواړي، سڼه سترګه کوي، پاک صفا لباس اچوي، خوږې خبرې کول غواړي او خوږې خبرې اورېدل هم غواړي. د کور د سامان نه راواخله د بازار د ساینبورډونو پورې ټول انسان په دې کې د جمالیاتي ذوق چې دی د دې اظهار کوي او دغه جمالیاتي اظهار چې دی دا جمالیاتي تنقید دی. شاعران او ادیبان لګیا دي، لیکوالان خپل مینه، خپل ارمان او خپل جانان په لفظونو کې تصویر کول غواړي. بعضې خلکو ته فطرتاً دا ګران کار کول د خپل اخلاص په وجه باندې ډېر زیات اسان او په زړه پورې لګي. اکثر تخلیقکاران دا د بیره لري چې جمالیاتي اظهار چې کوم دی دې ته لفظونه ګونګیان شي. انسان غواړي چې ما جمالیات په تصویر کې یا په آرټ کې یا په فن کې یا په نغمه کې یا په سندره کې یا په غزل کې په داسې طریقه پیش کړي چې دغه جمالیت او دغه منظرکشي بیانیي په هغې کې پرېوځي او په هغې کې ښکاره شي او په هغې کې ظاهره شي. اوس دا داسې خبره ده چې کله محبوب ته یو عاشق وړاندې کېږي نو د حیا نه ډک زړه دې ویسي. د محبوب په وړاندې دې خاموش، د ده لفظونه چې دي دا بالکل د ده دړمنې هنګامې، روحاني اندروني دړمنې هنګامې یکمشت په یړ د سیل مینا په یو لفظ کې اظهار کول غواړي. دغه اظهار په یو لفظ کې دا دومره دردونه او دا دومره ژورې هنګامې، دړمنې هنګامې دا ټولې په یو لفظ کې یا په یو جمله کې یا په یو شعر کې نشي سمېدی او نه پکې راتلی شي. نو دا داسې لکه سړی چې محبوب ویني، خپل جانان ویني، نو دې رنګ یې زیړ شي، سخته طبع ونیسي. د ده په زړه او په ذهن کې دغه جانانه شکل جوړېږي، ورانېږي، بیا جوړېږي، بیا ورانېږي. دې د خپل محبوب لیدو ته ډېر زیات لیواله وي. په دې فکر کې دی په خپل عاشقانه غمجن کیفیت کې هم ډېر زیات خوشحاله وي، ځکه چې دې خپل زړه ته په دې کې څه قرارې غوندې محسوسوي، نو په دې وجه دې په خپل غمجن کیفیت کې خوشحاله وي. او که چا ورته جانان مخامخ کړو نو دې هغې ته بیا کتې هم نشي. د شرم او د حیا نه په ده کې خپل اندروني جمالیات را پیدا شي. اوس دغه جمالیات دې دومره متاثره کړي چې دې بیا په غلا ګوري او که جانان ورته وکتل نو بیا خو خبره ډېره زیاته ورانه شي، بیا خو دې د قابو نه پار شي. د دې خبرو نه د دې نفسیاتي اړخ نه، د انسان د دې نفسیاتي اړخ نه دا معلومیږي چې انسان نفسیاتي طور د عاشقانه فطرت د وهمونو مطیع دی، تابعدار د اطاعت کوونکی دی. دا اتباع
دی په جمالیاتي تاثراتو کوي. د جمالیاتو په هکله دوه قسمه خبرې کیدی شي، دوه فلسفې کیدی شي. یوه ډله د جمالیاتو د ظاهري وجود او موجود ظاهري ډله ده، بله ډله د اندروني کیفیتونو په حق کې د چاغې ده. یو ته ظاهري ویلی شي، بل ته باطني ویلی شي. یو د باطنیت ته، یو د ظاهر وجود ته. یو ایکسټنشنلیزم دی او بل اندرونی دی، انډکشنلیزم دی. دا دوه نظریې چې کومې دي دا د جمالیاتو په هکله دي. د ظاهري وجودي فلسفې دا خیال دی چې بهر دا کم څه دي، دا وجود موجود یا موجود وجود چې دی دا انساني حس چې کم دی دیتا حس لطافت ورکوي. بس دا جمالیات دي. لکه مادو غرونه، انسانان، ځناوران، سپوږمۍ، ستوري، وریځې، بارانونه، غرونه، مختلف موسمونه، باغونه، رنګارنګ میوې، قسمه قسم ګلونه او میوې، خوشوازه مارغان، بیدیاګانې، دشتونه، هواګانې او په هواګانو کې د بوټو خوش اوازه، د بوټو او د میوو خوږې خوشبویانې چې کومې دي دا او د خاورې خوشبو چې کومه ده دا جمالیات دي. د دې ټولو امیزش چې دی ابشارونه، دریابونه، واورې، چینې او داسې نور فطرتي ګڼ اجزا چې کوم دي دا جمالیات دي. د دې فلسفې په رڼا کې ایگزسټیزم چې کوم دی دا وجودي جمالیاتي قانون دی او دغه قوانین چې کوم دي جمالیات را پیدا کوي. او انسان په دې خو یو خبره ده چې دغه خو ټیک دی چې آلریډي دغه دي ظاهري طور چې کوم حسن او جمال په دنیا کې دی یا په انسان کې دی یا په غرونو، ونو، بوټو یا په دې شیونو کې دی. نیچرالېزم چې ته ویلی شي فطري دی. انسان په دې کې رد و بدل هم کولی شي، خو دا رد و بدل به دې په څه کوي؟ دې به دې په خپلو علمي معلوماتو باندې انحصار لري چې انسان څومره معلومات کوي، نو دې په نیچرالېزم کې او په ریالیزم کې دې لږ لږ بدلون راوستی شي. دا توان د ده سره شته، خو دا په علم باندې منحصر ده. د وجودیت جمالیاتي فلسفه چې کومه ده دا په دوو دلیلونو باندې دا ډېره زیاته ښه ده. یوه دا ده چې ساینسي خبره ده. په ساینسي نقطه نظر باندې د وجود موجود د جمالیاتو خبره چې دا پوره ده. او دویمه دا ده چې د دې سره سره دا شعوري خبره ده. یو په ساینسي دلیلونو باندې په منطق باندې پوره ده او بل په شعوري طور دا خبره درسته ده چې او بهر جمالیات دي. دا سر د دماغ کار دی. په دې خبره باندې دا صحیح ښکاري. دا دواړه خبرې چې کومې دوه دلیلونه ښکاري. و د جمالیاتي فلسفې بله ډله چې کومه ده د باطنیت قایله ده. د دې ډلې موقف دا دی چې په انساني داخل کې د جمالیاتي معیار پیمانې دي. دا انډکشنلیزم دی. ایکسټنشنلیزم وجودي ته ویلی شي او دغه چې کوم دی انډکشنلیزم چې دی دا د باطنیت قایله ده. دوی وایي چې د بیروني جمالیاتو دار و مدار او د هغې انحصار د انسان په استقرایي اندروني جمالیاتي پیمانو باندې دی. دا معیاري پیمانې چې د انسان په وجود کې انفرادي، استقرایي او تجریدي د هر سړي ذاتي پیمانې کومې جوړې دي، نو دا پیمانې چې کومې دي په دې کې د مقناطیس غوندې یو کشش د مقناطیس کاڼې نه رانیسي، لرګې نه رانیسي، بل شی نه رانیسي، مقناطیس په اوسپنه رانیسي. او داسې پاره چې کومه ده دا به نور یو څیز هم نه رانیسي. پاره به د سرو زرو زرزري ذرې راټولوي د شګو نه او د یو څه بل څه نه. نو دغسې د انسان په اندرون کې، په داخل کې د حسن
د لطافت دپاره د تاثر دپاره یو مغناطیسي کشش چې کوم دی دا جوړ دی او دا مخصوص پیمانې چې کومې دي دا انفرادي دي، تجریدي دي او استقرایي دي او دا مخصوص پیمانې دي. د باطنیت دې ته باطني د باطن سره تعلق ساتي. بطن په عربی لفظ دی، بطن خېټې ته ویلی شي. باطن په خېټه کې دننه یعنې پټ بطون باطن چې کوم دی نو هغه ته ویلی شي چې کوم دننه پراته دي او بار ښکاري نه. خصوصا د دوی وینا دا د باطنیت د خلکو وینا دا ده، د انډکشنلیزم وینا دا ده چې که چېرې دا حسن بهر موجود وي نو یو حسن باندې به ټول خلک مینان وو، بس د هغې ذکر اذکار به کوو، د هغې نه به تاویده راتاویده. هر انسان به په یو حسن چې دی په دې باندې به دی مین و، بل ته به د ده ضرورت نه و. بل انسان به په ده باندې مینېده او په بل انسان به څوک نه مینېدل یا په بل سیز به څوک نه مینېدل. اوس دا ښکاره خبره ده چې د انسان په داخل کې د جمالیتي ذوق د اظهار پیمانې موجودې دي. دا تجریدي، انفرادي، الهامي او ذاتي، جبلي، استقرایي جمالیاتي کشش لري. جمالیاتو ته کشش لري. د داخلي انډکشنل شعوري د داخلي لاشعوري باطنیت جمالیاتي دا چې کوم دی، دا کوم دننه چې کوم پیمانې دي، دا د باطنیت چې دی دا د لاشعوري ځمکې پیداوار دی. د باطنیت د فلسفې منطقي دلیلونه هم عقل ته داسې نږدې دي لکه څنګه چې د ظاهري د وجودي ایکسټنشنلیزم چې دی څنګه چې د هغې دلیلونه منطقي دلیلونه زړه او ذهن ته نږدې دي او عقل پې کار کوي چې او دا ټیک دي، دغسې د داخلي لاشعوري عنصر چې کوم دی د دې دلیلونه هم د وجود او د موجود د منطقي دلیلونو غوندې د هغې نه کم نه دي او د باطنیت دلیل چې کوم دی دا هم د وجودیت د دلیل غوندې پوخ او کامل دی. د پیمانو په حواله د اندروني پیمانو په حواله دا هم داسې ښکاري چې څنګه د بهر پیمانې دي دغسې دننه هم دا پیمانې دي. نو دا دواړه چې کوم دي دا یو څیز ښکاري. دا امکان کیدی شي د وخت تقاضو مطابق چې د جمالیاتو په هکله چې دا کومې دوه نظریې پیدا شوي دي، په دې کې بلا نیمګړتیاګانې راوتي شي ځکه چې انساني علم لګیا دی پروموشن کوي او دې نوي ایجادات کوي، نوي دریافت کوي، دا د ماډرن ایډونچرز کېږي او د هغې په حواله باندې د انسان مخ په وړاندې روان دی. نو تر ننه پورې خو دا دوه نظریې چې کومې دي د جمالیاتو په حواله دا په استعمال کې دي. نور پته نه لګي چې کله بیا نوي انسانان رالېږي او نوي تعلیم او نوي علم رالېږي او په دې کې امنډمنټ کې رد و بدل کوي او په دې کې نوې نورې لارې راوباسي. بهرحال د وخت د نوي خیال او نوي ادراک مطابق د جمالیاتي تحقیق په هکله یکسر د نوو نظریو را پیدا کولو ضرورت شته. که زه او تاسو په دې حواله باندې لږ په سر زور وکړو او لږ غوندې نیچرلیزم ته ورننوځو او ریالټي منځته راوړو نو مونږ په دې باندې ډېر څه کار کولی شو. بهرحال فلحال دا دواړه نظریات چې کوم دي دا تعمیم لري، دا تعمیم دی، عام دي. دا دواړه نظریې چې کومې دي دا عام دي او دواړه نظریاتي اړخونه چې کوم دي د یو ډیډکشنل دی ظاهري ایکسټنشنلیزم مفروضه راخلو مونږه. تخلیقکار چې کله تخلیق کوي د آرټ، د نغمه، د تصویر، د ډرامه آرټیکل چې هر څه دی پرووایډ کوي نو دی د هغې دپاره څه چل کوي بهر نه یو مفروضه راخلي او بیا د هغه د خپل اندروني مفروضې سره دا دواړه د یو بل سره په میداني جنګ کې ورولي او دواړه د یو بل د تردید یا تصدیق یا ترمیم یا تعمیل لپاره دلیلونه پیدا کوي او دا دلیلونه یو لوی میداني جنګ چې دی دا په منځ کې روان یې تخلیقکار په زړه او په ذهن کې بهرنۍ مفروضه او دننۍ مفروضه په خپل منځ کې په منطقي دلیلونه
منځته راوړي او دا جنګ چې کوم دی دا میداني جنګ دا بیا موږ له د جمهوریتي تحقیق دپاره ذهني اختراع راکوي. زما په خیال دا خبره خو به دومره دغه نه وي، دومره خو ګرانه نه وي. د باطنیت یو د باطنیت دی انډکشنلیزم او یو ایکسټنشنلیزم د بهر نظریه ده. نتیجتا موږ په دې فیصله کولی شو چې جمالیات که ایکسټنشنلیزم دی وجودي دي، ظاهري دي، موجود دي، یا اندروني دي انډکشنلیزم دی. دا دواړه چې کوم دي دا دواړه موجود دي او څنګه چې بهر دا ښکاري دغسې د انسان په وجود کې په باطن کې د اندروني جوړو روحاني هنګامو لاشعوري طور یو مشتعل تحریک چې کوم دی دا د جمالیاتو نه ډک د انسان په اندرون کې ګرځي راګرځي او په هر حال کې دی، په اخلاقو کې او په هر څه کې د جمالیات او حسن او دلکشي پیدا کول غواړي، په خپلو خبرو کې، په خپلو اخلاقو کې، په خپلو تعلقاتو کې، په خپل راشه درشه کې د جمال جوړول غواړي او جمال پیدا کول غواړي. لیدل هم جمالیات غواړي او پیدا کول هم جمالیات غواړي، اورېدل هم غواړي او په خپله باندې هم د دې اظهار کوي. راځو رومانیت او نرګسیت لا. رومانیت او نرګسیت ډېر خلک چې کوم دي ما اورېدلي دي چې هغه رومانیت او نرګسیت دا جمال ګڼي، دا جمالیات، حالانکه دا دواړه جمالیاتي اجزا دي، دا کل نه دي. نرګسیت جز دی، رومانیت جمالیاتي جز دی، ځکه چې دا انداز دی، دا دواړه ځان له ځانه یو انداز دی، بل انداز دی. انداز چرته هم کل نشي کېدی، انداز جز دی او دا چې کوم دی د کل نه راپیدا دی خو په خپله کل نه دی. نو چې کل نه دی نو کل مکمل جمالیات به سوال دلته دا پیدا کېږي چې نرګسیت، رومانیت، حیا، شرم یا دا شیونه چې کوم دي دا حسن او جمال چې دی دا به څنګه وي، مکمل به څنګه وي چې لکه دا ټول کیفیتونه او مزاجونه دا اجزا دي. نو دلته بیا سوال را پیدا کېږي فلسفیانه طور د انسان په ذهن کې چې مکمل کمپلیټ پوره مکمل دغه به څه وي، جمالیات به څه وي. د ګرد رڼا انسان لګیا دي، ټول انسانان د جمالیاتو په جمالیاتي خبره کې متفق نه دي. ځکه متفق نه دي چې په یوه علاقه کې د انسانانو دنده لوړه پوزه جمالیاتي جز ګڼلی شي، نو په بله علاقه کې او د ځمکې په بله خطه کې چیتا بوډۍ او بونجۍ پوزه چې کومه ده دا جمالیاتي عنصر دی. د چا یو رنګ وخت دی، د چا په مزاج بل رنګ په جمالیاتي طول پوره دی. څوک د انساني وجود د مخ اجزا په قلم تراشلي حسن ګڼي، څوک قد، څوک زلپان مکمل حسن ګڼي. به هر حال دا څوک جمالیاتي نری ملا چې کومه ده د ویښتو غوندې نری ملا چې کومه ده دا داسې یو تندر دی، حسن او جمال یو داسې تندر دی چې دا بریښ په چا هم ولګي. د حسن اظهار یو آسماني پړق دی، یو نوراني پړق دی. دا علامه روحاني او نوراني بریښ دی. دا بریښ چې په چا هم ولګي نو څوک ته ملا نشي نیغولی. دا تندر د هغه ناقلارۍ سبب جوړیږي چې د هغه فن، هنر او ذات ته یو نوی جمالیاتي کمال ورکوي. د فرایډ په خیال کې، فرایډ مې لوسته، فرایډ په خیال کې جمالیاتي اظهار چې کوم دی د عشق او جنون په شکل کې سراسر یو جنسي اثر دی. فرایډ په دې خپله خبره کې ګرم ځکه نه دی چې د هغه ماحول ارمان نه لري، حسرت خواړو پیژني نو د عشق د ارماني او حسرتناک مرض په ځای د هغه په ماحول کې هر قسمه جنسي اختلاط ناقص العمل دی. ځکه خو غربي او شرقي جمالیات او د هغې تاثرات او د هغې
د هغې جمالیاتي تنقید بیل بیل دی او جدا جدا دی او باقاعده په هغه کې برید دی فرق دی پکې او بیا خاص کر د پښتو ژبې جمالیاتي تنقید دا خو دومره دلکش وسیع او عریض دی چې ثقافتي اظهار ډېر قومونه لګیا دي متاثره کوي پښتو ادبیاتو کې ډېر داسې جمالیاتي اظهار شته چې د جنسي حس د بلوغت نه ډېر مخکې په ډېر وړوکوالي کې ورته د عشق مرض لګېدلی دی انسان خو پرېږده وخت په وخت انسان په مارغانو هم مین شوی دی یو انسان را لګېدلی دی د کټي د نونهال کټي په ورشون مین شوی دی او داسې مقام ته رسېدلی دی چې زمانې په تاریخي عالم کې د یو لوی اتل په نوم باندې یاد ساتلی دی زه فارن کې وم یو انګریز افسر ته چا زما په حواله خبره وکړه چې ډېره شاعرۍ سره نسبت لري ما له راغی وی ما اورېدلي دي چې ته پښتو شاعرۍ سره دلچسپي لرې ما ورته په اثباتو کې سر وړه وی چې ته ما له یو سوال کوم د هغې جواب راکړه ما وی وایه سر وی چې فار وټ از د بیوټي ما ورته وی چې یار ما ورته بغیر ارادي وی چې beauty is only Farsi and sense محسوسولو دپاره ده او د کتو دپاره ده وی نو beauty is only to touch اوس نو جارج سټیفن د خپل ماحول خبره کوله او ما د خپل ماحول خبره کوله په آخره کې مې ورته د پښتو په دې ټپه باندې فیصله وکړه دا سن 77 خبره ده چې ما هغه سره کړې وه په آخره کې مو سره د پښتو په دې ټپه خبره وکړه چې مینه په سترګو کې مزه کړي لاس لګول د رجیلانو خلکو وینه ورته مې وویل چې پښتو کې حسن ته لاس اچول د حسن تذلیل کول دي ځکه چې پښتانه روایات دي پښتو مذهب دی پښتانه روایات دي پښتون کلچر دی پښتون ثقافت دی د هغې ټولو په هغه کې مینه ځکه خو موږ دا سندرې چې وایو نو ډېرې واضح نه شي ویلی ځکه چې مینه دلته په پښتون کلچر کې مینه چې کومه ده ډېره په عجیبه طریقه باندې لوبېږي په زړه کې دننه او په سترګو کې مینه کېږي جمالیاتي اظهار ځکه خو په سندره چې واورو نو په سندره کې وایي چې کاڼي به وړه کړمه رانجه به پورې نه کړم او داسې ټولې سندرې چې کومې دي دا مبهم دي دا واضح نه دي ځکه واضح نه دي چې دلته د مینې اظهار واضح نه دی هر څوک هم که د مینې اظهار په داسې طریقه کوي چې هغه د هغې نه د پښتو یا د پښتونولۍ یا د پښتو ادبیاتو وجود یا د پښتون ثقافت او د دې قد قامت متاثره کېږي نو زما په خیال چې دا د جمالیاتي اظهار به وي خو مغربي جمالیاتي اظهار به وي مشرقه او بیا خاص کر د پښتو د ادبیاتو سره بالکل دا پښتانه شاعران یا دا به خالص د پښتو ادبیاتو خلاف کار به کوي ځکه چې دغه لاس اچول چې کوم دي دا د حسن تذلیل دی د چاره دستار د ول د پټکي د ول د پرانستو غم دی د چا د لوپټې د پړوني د تذلیل سبب جوړیږي نو ځکه پښتو ټپې چې کوم دی دا خبره کړې ده چې حسن چې کوم دی دا ټچ کول یا حسن ته لاس ورچول چې کوم دی هغه ته ما وایي چې دا فکینګ مین ورته مونږ وایو هغه وخندل ما چې مونږ ته فکینګ مین وایو دې ته بهرحال په دغه ځای کې ما یو داسې زلمی هلک هم لیدلی دی چې یو جمالیاتي نسواني رینایي دعوت یې د هر اندام نه لکه د شغلې غوندې راخته د حسن جمال تماشې ته به د هر قام هر مذهب او هر ژبې خلک یو شان دم ختلي ولاړ هر چا ورسره خبرې کول غوښتل خو د چا سره هم د حسن د مزاج په معیار پوره د اظهار لفظونه قادو ټولې ګویانه ژبې ورته ګونګې وې ما ته د اردو ژبې د دیلي هغه مشاعره را یاده شوه چې کومه په دې طرح باندې شوې وه چې یہ کہوں گا وہ کہوں گا سوچ کر آیا تھا میں یو ډېره مشاعره وشوه خو هېچا هم په دې طرح باندې خبره ونه کړه تماشې کې یو سویپر ولاړو چې زه به په دې طرح باندې څه واورم هغه ټیم
په لاس کې او جارو په ترخ کې ورغی او په سټیج یې وی چې ماله څه لږ دا مایک زه خالي خبره کول غواړم چې سټیج ته ورسېد نو چې ما خو ډېر انتظار وکړو خو چا پر دې طرح باندې هېڅ هم ونه وی بندہ کوئی شاعر ماہر نہیں بس صرف ایک جملہ کستا ہے اور دیوی چی یہ کہوں گا وہ کہوں گا سوچ کر آ جاتا میں ایک کلمہ بھی نہ نکلا دل ربا کے سامنے اس مطلب دا دے چھے دا بحرنی جمالیاتی شدید کیفیت نا جمالیاتی داخلی مزاج او ترشی او دا سے تردد شی چھے لفظون دا ترکیب او ترتیب پا بے بود باندې نه پوهیږي د جمالیاتي او وجه همدا ده چې سړی کوم اظهار کول غواړي دا اظهار ټول لفظونه په یو جمله کې یا په یو لفظ کې بلا قصې راسپړده راټولول غواړي نو دا خبره بیا ډېره ګرانه شي د جمالیاتي رومانیت نرګسیت او نسوانیت دا د دې انداز نه ترقي پسندانه فکر وحدت الوجود وحدت الشهود او نور ډېرې فلسفې پیدا شوي د جمالیاتي رومانیت نرګسیت او نسوانیت دا انداز نه ترقي پسندانه فکر وحدت الوجود وحدت الشهود او نور ډېرې فلسفې پیدا شوي مخصوص خلکو جمالیاتي تاثرات لري دي هر فنکار شاعر ادیب نغمه‌نگار او د زمانې منلې شوی اتل د کائناتي جمالیاتي فطرت ته متاثره شوی دی او د کائناتي انساني ژوند د جمالیاتي تکمیل دپاره د جمالیاتو د نوي رنګ پیدا کولو دپاره اخلاقیات منځته راوړي دي قوانین یې راوړي دي رسمونه رواجونه یې راوړي دي او ژوند یې د ښه نه د نور ښه کولو دپاره کوشش کړی دی چې ژوند چې کوم دی دا د ښه نه نور ښه شي او دغه ښه والی چې کوم دی دغه هغوی چې دا کمې خبرې ازمایلي دي کم ازمایښونه یې کړي دي د جمالیاتو په اخلاق نو تر ډېر حده دوی په خپل جمالیاتي مهم کې کامیاب شوي هم دي تر ننه انسانیت د کړاوونو خواږه خوري او انسانیت تر ډېرې حسانې او لطف او مزې د دغه جمالیاتي کړاوونو په سبب میلاو دي ټول جنتونه دوزخونه سیاسي تحریکونه مذهبونه دا ټول چې کوم دي دا د کائناتي جمالیاتو د نور ښه کولو د طریقو جوړولو دپاره ډېرې موزون ادارې دي د ټولې دنیا انسانان په جمالیاتي سطح دوه طبقې دي یو مردانه طبقه ده بله زنانه طبقه ده زنانه طبقې ته صنف نازک په جمالیاتي نسبت ویلی شي مردانه طبقه کې شاذ و نادر جمالي غمزې نازونه مکیزونه او اداګانې امکان لري خو زنانه طبقه چې کومه ده مردانه طبقه کې شاذ و نادر جمالي غمزې نازونه مکیزونه او اداګانې امکان لري خو زنانه طبقه ټوله د جمالیاتي وجود لرلو سره سره د وجودي حرکاتو سکناتو او اوازه پورې جزوي نه بلکې کلی جمالیاتي تاثیر پیش کړي جمالیات د کلهم جمالیاتي اجزاو د مختلفو عناصرو د امیزش یو رنګین او دلکش امتزاج دی په وجود او موجود کې هم په یو عنصر کې د حسن او جمال مرکز معلوم نه دی د حسن او جمال د متاثر کولو په وجود او موجود کې په یو عنصر کې د حسن و جمال مرکز چې دی دا نه دی معلوم دا یو دلکش انداز دی او دا دلکش انداز زما په خیال دا چې سویم دا د خپل تاثرات پښمو چې زما په خیال دا د یو اجتماعي تاثیر دی یو اجتماعي تاثر دی چې کوم اجتماعي تاثر پیش کوي دغه ته موږ جمالیات ویلی شو کوم حسن و جمال چې په وجود موجود کې ظاهر دی دا حسن و جمال د عاشقانه مزاج په اندرون کې هم موجود دی په جمالیاتي ادبي تنقید کې په انساني وجود کې جمال او جلال دواړه مفسر دي د دواړو تفسیر دی په انساني وجود کې جمال هم شته او جلال هم شته دا خبره د جمالیاتي تنقید د ټولو فلسفو خلاف ځي چې څوک ښکلی دی نو دی به جلال نه لري
یا که څوک جمالیات لري نو جلال به بالکل نه لري. انسان په انسان کې، د انسان په داخل کې جمال او جلال دواړه لکه د اور او اوبو یو ځای پراته دي. خفه کېږي به هم، خوشحالېږي به هم، قهر او غصه به هم ورځي، مینه به هم کوي، انتقام به هم اخلي، او افا درگذر بخانه معافي دا به هم دی کوي. دا د انسان شیوه ده. یو انسان به هم جمال لري او هم به جمال او جلال دواړه به یو انسان لري. د پښتو ادب په ټول نظم او نثر چې نظر واچولی شي نو سړی په دې فیصله کولو مجبور شي چې کلاسیکي ادب د پښتو شاعرۍ د جمالیاتو یو زرین دور دی. خوشحال خټک د دې زرین دور سرخیل دی. که د کلاسیکي دور نه جمالیاتي تاثرات راټولو نو دا مضمون به دومره اوږد شي چې زما په خیال چې د حسن په حواله خبره شي، د خوشحال خبره چې مې ستا د ښکلي مخه ګفتګوی شي، چې په لوښي کې څه وي هغه توی شي. دا به تکرار را پیدا کړي که زه دا خبرې کوم. خو زه به دا ویم چې اکثر ټول ادبي تنقید، ټول کلاسیک چې کوم دی دا جمالیاتي ادبي تنقید دی. اخلاقیات، جمالیات، نفسیاتی جمالیات، اخلاقی جمالیات، تهذیبی جمالیات، ثقافتی جمالیات، تمدنی جمالیات او داسې نور ګڼ مکمل جمالیاتي اړخونه د پښتو ژبې وقام زرزري جامې دي. دلته زه یوه خبره بله کومه چې انسان په کورونو کې د حسن جوړولو دپاره، د جمالیاتو پیدا کولو دپاره، په روډونو کې، په بنګلو کې او بیا په کور کې چې کم دغه کوي، دا کم سنگار او کم رنګونه استعمالوي، په کومه طریقه دی کې دا جمالیاتي ذوق اظهار دی. نو تمدن او په تهذیب کې فرق دا دی چې تمدن چې کم دی دا یو عنصر دی، د تهذیب یو عنصر ما په خیال کې دا مکمل تهذیب نه دی، بلکې د جمالیاتي اظهار د تمدن ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې په سیویلایزیشن یعنې د تهذیب یو داسې عنصر چې په هغې کې د حسن و جمال اظهار ډېر واضحانه شوي، نو هغې ته موږ تمدن ویلی شو. دا مې هسې یوه جمله پکې را جوړه کړه چې ډېر خلک لکه داسې مني. بهرحال دا یو ځانله سټایل دی، یو سبک دی، یو انداز دی، یو سټایل دی. دې ته سبک ویلی شي. او سبک څه ته ویلی شي؟ سبک د عربۍ سټایل یا سبک چې ورته ویلی شي دا د عربۍ ژبې لفظ دی. د سرو زرو او سپینو زرو ولي کولو او بیا هغه په خاص په یو قالب کې اچولو ته سبک ویلی شي. نو سبک دا چې کوم دا یو سټایل دی، داسې ادبي جمالیاتي ادبي تنقید هم یو سبک دی، یو سټایل دی. دا سټایل ښکاره هدف دی، دا یو مخصوص چوکاټ دی. د جمالیاتو د حسین تخیل، مستانه انداز، د رنګ او رومان په نازک او عاشقانه کیفیتونو کې لړل، خپلو جمالي افکارو له د مینې د کیفیتونو خوشبویه چوله کول، د مایل زړه د حیا نه ډک انداز ورکول، دا ټول جمالیاتي تنقید دی. جمالیاتي ادبي تنقید په لفظونو کې حسین تخیل، په رومان پروره کیفیتونو ژوندی تصویر کول دي. دا جانانه تصویر د محبت د مزاج په تصور رنګ کول دي. حرف او لفظ د پښتو ژبې د ادبي کائناتو د جمالیاتي اجزاو مظهر پکار دي. دا د جمالیاتي تنقید د وجود اعضا دي. شعر، جمله یا اقتباس اجتماعي وجود دی. خیال او معنا او تصویر، خیال او معنا او تصور د دې جمالیاتي وجود روح او شعور دی. دا جمالیاتي جملې د خیال او معنی په زرزري لباس کې په ډېر چل، هنر، د دلبرۍ او دلدارۍ په کمال دلکش کول جمالیاتي تنقید دی. په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي.